د روغتیا نړیوال سازمان د صحي تجهیزاتو یو محوله کابل ته ورسېده. یاد سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د نږدې 15,000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو دا محوله د قطر د حکومت په همکارۍ کابل ته ورسېده. دغه سازمان زیاتوي چې د اګست له 13 افغانستان سره 6 مټریک ټنه تجهیزات مرسته کړي چې د 1.5 میلیون افغانانو د بیړنیو روغتیایي اړتیاوو د ځوابولو لپاره کفایت کوي. له کابل وروسته له کندهاره هم متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د مشرتابه په هڅو آریانا افغان هوایي شرکت له کندهاره دوبۍ او له دوبۍ کندهار ته د الوتنو اجازه ترلاسه کړه. چارواکي وایي د دواړو ښارونو ترمنځ الوتنې راتلونکي یکشنبه پیلیږي. ټاکل شوې ده هره اونۍ یکشنبه له کندهاره دوبۍ او دوشنبه له دوبۍ کندهار ته الوتنې وشي. پروان کې د طالبانو چارسنباله حکومت امنیتي سرچینو دغه ولایت کې د انسان تښتونکو له منګولو د یو 14 کلن ماشوم د ژغورلو خبر ورکړی دی. پروان کې د استخباراتو ښاري مدیر میلاد ادریس د دې خبر د تایید ترڅنګ ورځپاڼې ته ویلي چې دغه ماشوم احسان الله نومیده. د نوموړي په خبره د ماشوم 3 ورځې وړاندې له مزار شریف ښار څخه تښتول شوی او وروسته د پروان مرکز چاریکار ته راوړل شوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې په تورې 3 تنه نیولي دي. د پروان د استخباراتو ریاست د دغه ژغورل شوي ماشوم د تښتونې د انګیزې په تړاو څه ویلي نه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق لړۍ به د دوشنبې په ورځ د لړم پر 19 په ټول هیواد کې پیل شي. یونیسف له افغانانو غوښتي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي. نوموړي صندوق ویلي ماشومان مې د پولیو ضد واکسین کړی او له راتلونکي یې ساتنه وکړئ. د افغانستان کرکټ لوبډلې د 2022 میلادي کال شلاوریز نړیوال جام ته په مستقیم ډول لار وموندله. د کرکټ نړیوال شورا د خبرپاڼې له مخې هغه 8 لوبډلې په نښه شوي چې د راتلونکي شلاوریز نړیوال جام د سوپر 12 پړاو ته یې مستقیمه لار موندلې ده. په دغه 8 لوبډلو کې د کوربه استرالیا ترڅنګ انګلستان، نیوزیلند، پاکستان، هندوستان، سویلي افریقا، بنگلادیش او افغانستان لوبډلې شامل دي. ورزشي په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل وایس اف کابل یا د کابل غږ سبسکرایب کول مه هیروئ. مننه.